قدرمنو عزتمنو زموږ ستاسو په سیمو کې نن سبا د تریاکو کرل د افیون کرل او خرڅول ډیر عام شوي او اکثره تجاران دا پوښتنه کوي چې آیا د دې کرل او د دې خرڅول د شریعت په رڼا کې څنګه او دې دا وایي چې بعض علما دا وایي چې جایز دي. ور عزتمنو په دې باره کې ما ډېر تحقیق وکړی، ډېرې فتاوای مې سره جمع کړې. پکار دا ده چې موږ په هره زمانه کې چې یو تجارت، یو کاروبار، یو شی شروع وي، د هغه زمانې، د هغه وخت، د هغه عصر د مفتیانو څخه پوښتنه وکړو چې هغه څه وایي په دې، دا غټې غټې ادارې څه وایي په دې. اسی 1500 کاله مخکې کتاب یو شي ته جواز ورکړی دی او هغه شی ته بیا راواخې د هغه څه یو عامه فتوا وکړي. نو ما چې څومره فتاوای وکړې، دارالعلوم کراچي، فتاوای عثمانیه او دغسې فاروقیه، دا غټ غټ مدارس، دا ټولو دا لیکلي دي چې د شریعت په رڼا کې په نن سبا وخت کې د تریاک کرل او د دې خرڅول د شریعت په رڼا کې جایز. ګوره دا د دارالعلوم کراچي فتوا ده چې هغه دا وایي چې تی په دې خبره پوه سي چې دا تریاک نن سبا عموما په نشه او په نجایزو مقاصدو کې استعمالیږي. د دې څخه نوجوان نسل ډیر متاثره سوی، ځکه چې هغه په نشه کې پریوزي نو ټول ژوند یې تباه سي او نور هم ډیر مفاسد په دې کې شته. وای دا خلک چې وایي د افیون یا د تریاکو استعمال په دواو کې هم راځي، نو دی دا وایي چې په دواو کې چې کم تریاک استعمالیږي هغه باید حکومت په خپله نگرانی کې وکړي و هر عام کس ته دا جواز نشته چې هغه د تریاک وکړي. دا ګوره دا بله فتاوای عثمانیه 8 نمبر جلدی صفحه نمبر 270 هغه دا لیکلي دي چې شریعت اسلام د رانیولو، خرڅولو او دغسې د نورو معاملاتو د ګټو ته اعتبار ورکوي او داسې شان چې په ظاهره په هغه کې ګټه معلومیږي، په حقیقت کې د جسمانی او روحاني د مفاسدو مجموعې په بغل کې هغه راخستې وي، د داسې کارونو شریعت کله هم اجازت نه ورکوي. وای افیون تریاک د دې استعمال زموږ په معاشره کې په نسبت د دواو، په هیروینو او دغسې په نورو مضرو تباکونو چانو کې ډیر استعمال غالب دی، یعنی ډیر پکې استعمالیږي. نو لہذا د دې کرل او خرڅول رانیول د مسلمانانو شیوه نه ده، دا حرام او قابل اجتناب، ځکه د دې سره په انسانانو کې ډیر مرضونه پیدا کیږي، دا بشمار انسانان ځواني پکې تباه کیږي، دماغي توازن د لاسه ورکوي، د الله د یاد څخه غافله کیږي. نو لہذا د دې شی جایز نسته او چې څومره به قدر ضرورت هغه به د حکومت په نگرانی کې کرل کیږي. دغسې دا بله دا ګوره دا هم هغه د فتاوای عثماني هغه کومې حوالې چې ورکړي دي هغه ټول دا په دې کې موجود. او کم علماء کرام چې وایي چې مخکې کتابونو کې علامه شامی دا لیکلي دي او بل چا داسې لیکلي دي، نو دا زموږ فتاوای وایي په هغه زمانه کې دغه تریاک کرل صرف د دواو دپاره کرل کېدل، د نورو مضرو مقاصدو دپاره نه کرل کېدل. نو لہذا چې یو شی په هغه وخت کې دومره عام نه و، دومره شر او فساد نه پیدا کېدی، نو په هغه وخت کې به هغو جواز ورکړي، خو نن سبا وخت کې د دې جواز ورکول د شریعت په رڼا کې جایز دی. دا منشیاتو څومره ځوانان تباه کړل، څومره کورونه تباه کړل، څومره خلک یې تباه کړل. او کله کله بیا څوک دا وایي، او صبر زما ته چا وویل، زما ورور عالم دی هغه دا وایي چې د مجبورۍ په وخت کې د خره غوښې لا خوړلی سي، د سپي غوښې لا خوړلی سي. ګوره تی به دا خبره ځان پوه کړي، د مجبورۍ په وخت کې ته د خره غوښې خوړی سي، د سپي غوښې خوړی سي،
لیکن د مجبری په وخت کې بل چاته ضرر خو نه سي ورسول شریعت تا ته د دې اجازه هیڅ کله نه درکې چې ته بل مسلمان ته ضرر ورسول د بل د کور په خرابېدو خپل کور جوړ د دې اجازه خو ته هیڅ کله شریعت نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا ضرر ولا ضرار مؤمن مسلمان باید نه چاته ضرر ورسي او نه دته څوک ضرر ورسي او بل روایت کې راځي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه چې کم شي ته یعنی درغه وخت کامل مؤمن نسي جوړېدل در سوچي کم څه ته ځان لپاره خوشي هغه د بل مسلمان لپاره نو ته چې د خپل اولاد لپاره تاریخ نه خوشي چرس نه خوشي روین نه خوشي سګریټ نه خوشي نو بل مسلمان ته ولي پکار دا د سړی د الله سره کاروبار او غړي صفا کار او غړي صفا تجارت او غړي دا مضر شان د مسکر شان سره چې بل مسلمان ته ضرر پرسي دا باید د دې سره اجتناب وکړي او د دې سره ځان وساتي